مونږ راځو د لسو په عدد کې ضرب ترسره کوو او ګورو چې مونږ ته څه شی نتیجه په لاس راځي او کوم ترتیب پکې شته او که نشته دی. نو راځم زه له یو څخه پیل کوم. یو راخلم ضرب لس کومه ضرب لس دا مساوي کېږي له لسو سره. ښه په دې خو مونږ پوهېږو. اوس که چیرې زه راشم همدغه یو ضرب لس او دا بیا ضرب لس کومه دوه ځلې په لسو کې ضرب کومه نو دا به اوس مساوي کېږي له څو سره. نو یو په لس کې لس دا لس چې اوس دې سره ضرب کړو لس په لسو کې څو کېږي سل کېږي. همدارنګه که چیرې اوس درې ځلې دا ضرب کړو نو یو ضرب لس او بیا ضرب لس دلته را سره و او اوس ورسره یو ځلې بل ضرب کومه چې درې ځلې شي دا به مساوي کېږي. نو لس په لسو کې سل کېده سل ضرب لس به بیا شي یو دوه درې صفرونه زر. نو دلته اوس مونږ ته څه ترتیب په لاس راځي. مونږ ګورو چې کله مونږ یو ځلې لسو کې ضرب کړه مونږ یو صفر کېښوده، کله چې دوه ځلې ضرب کړه دلته دوه صفرونه شول، اوس چې مو درې ځلې ضرب کړه دا درې صفرونه شول. نو ترتیب مونږ ته روښانه دی چې هر ځلې څومره ځلې لسو کې ضربېږي هماغومره صفرونه دلته مونږ په ځواب کې لیکو. نو اوس راځو دا ځلې په څلور ځلې لسو کې ضربو. دلته زه لیکمه چې یو ضرب لس ضرب لس او ضرب لس دا شو درې ځلې لس او ضرب لس دا شو څلور ځلې. نو اوس به مساوي کېږي له څو سره. نو اوس موږ سره دومره عدد دلته تیار شته دې ځای نه دې ځای پورې دا ټول زر کېده. زر چې ضرب لس کړو دا به شي لس زره یو دوه درې څلور. نو ځل بیا هماغه ترتیب مونږ ته روښانه دی. مونږ یو راواخیسته څلور ځلې لسو کې ضرب کړه او دلته مونږ ته ځواب په لاس راغی لس زره او یا ویلی شو چې یو او ورپسې څلور صفرونه راغلل. یو ځل بیا دا خبر روښانه کوو چې دلته مونږ سره یو دوه درې څلور ځلې دا مونږ لس ضرب کړه او دلته یو دوه درې او څلور صفرونه مونږ یو سره کېښودل. نو زه اوس باوري یم چې تاسو ته به دغه ترتیب روښانه شوی وي او پې پوه شوي یاستئ. خو کیدای شي تاسو سره پوښتنه وي چې د دې د لیکلو دپاره داسې کومه لنډه طریقه شته که نه، ځکه داسې هر ځلې لس لس لیکل او ضربول دا ډېر ستړي کوونکې طریقه ده. نو کیدای شي تاسو دا فکر وکړئ چې که داسې کومه لنډه طریقه وي لکه پخوا به چې مونږ تکراري جمع ترسره کوله لکه لس جمع لس جمع لس جمع لس دا مونږ لیکل چې دا مساوي کېږي څلور ضرب لسو سره. نو کېدای شي همداسې یو طریقه دې دپاره هم موجوده وي چې یو ضرب لس ضرب لس ضرب لس او ضرب لس کوم چې بیرته مساوي له څه سره کېږي دا یو چې مونږ بیرته ترېنه لرې کړو بیرته مساوي کېږي څلور ځلې چې لس ضرب شي. نو دا چې د جمع لنډې طریقې ته ضرب وایي نو آیا داسې کومه طریقه شته چې مونږ هغې ته وایو چې دا د ضرب لنډه طریقه ده او داسې په لنډ شکل ولیکل شي؟ نو ځواب دا دی چې هو د ضرب د لنډې طریقې لپاره هم یو څه شته چې هغې ته مونږ وایو طاقت. نو لکه څنګه چې مونږ یو عدد راخلو او څلور ځلې جمع کوو نو هغه مونږ داسې لیکو چې څلور ضرب لس. همدارنګه که چیرې عین عدد مونږ راواخلو او په خپل ځان کې څو ځلې ضرب کړو نو هغې ته مونږ طاقت وایو. نو دا اوس مونږ داسې لیکلی شو چې لس څو ځلې څلور ځلې ضرب شوی نو دلته په توان کې ورته لیکو. نو لس په توان د څلور دا معنی چې مونږ لس راخلو او څلور ځلې ضربو او یا داسې چې یو مونږ راخلو او څلور ځلې په لسو کې ضربو نو بیرته مونږ ته همدا عدد په لاس راکوي. نو دا مساوي کېږي لس په توان د څلور. دا به مساوي شي دلته مونږ لس راخستی یو عدد مو درې ځلې په لسو کې ضرب کړی دا مونږ راخلو چې دا مساوي کېږي لس په توان د درې. دلته مونږ یو په دوه ځلې په لسو کې ضرب کړی دلته لیکو لس په توان د دوه. دلته مونږ سره یو ځلې لس دی دلته لیکو لس په توان د یو. او دې لپاره چې د طاقت په اصطلاح پوه شو راځو دې برخو ته یې نومونه ورکوو. دې عدد ته مونږ وایو قاعده او دا پورته کوم عدد چې دی دې ته مونږ وایو توان. ښه اوس دا پورته خبرې په نظر کې نیولو سره راځو مونږ یو مثال کارو. که چېرې تاسو ته وویل شي چې لس په توان د شپږ دا مساوي کېږي له څو سره. نو دا مونږ په دوه طریقو باندې حلولی شو. یو دا چې مونږ داسې وایو چې دا لس مونږ شپږ ځلې راخلو لس یو دوه درې څلور پنځه او دا شپږ او دا بیا مونږ یو هر یوې ضربو داسې.
او یا داسې وایو چې یو مونږ راخلو او لس ځلې او شپږ ځلې په لسو کې ضربو. په دواړو حالتونو کې مونږ ته ځواب څو په لاس راځي. نو لکه مخکې چې دلته مونږ ویلې دا یو په شپږ ځلې په لسو کې ضرب شوی، نو یو به ورپسې شپږ صفرونه کېدو، یو دوه درې څلور پنځه شپږ، کوم چې مساوي کېږي له یو میلیون سره. نو یو ځل بیا وایو چې لس په توان د شپږ عین معنا ورکوي چې مونږ یو راواخلو او شپږ ځلې په لسو کې ضرب کو، او یا لس راواخلو او شپږ ځلې خپلو کې ضرب کو، چې مونږ د ځواب راکوي یو ورپسې شپږ صفرونه او یا یو میلیون عدد.